وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. باب بیان دے نفلی رجوع کے پدی باب کے بعض احادیث درشیو د نوافلو یا د نفلی رجوع مبارکه. نن ببل حدیث راوړي حدیث د عائشہ د پدی باب کې. عائشہ فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ یصوم چې روزه بیني ولا څنګه روزه حتی نقول تر دې پورې چې موږ به ویل لا یفطروا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه نه ماتي بلکې مسلسل روزه نیسي. ويفطر او ماتول به یعنی روزه به نه نیوله حتی تر دې پورې نقوله چې موږ به وویل لا یصوم روزه نه نیسي. یعنی دا په عام کال کې مسله ده. عام کال کې به نبی علیه السلام کله کله به داسې روزې شروع کړلې چې عائشہ فرمایي موږ به وویل چې نبی اسلام بخیر روزه نه ماتي مسلسله روزه نیسي. او کله کله به بیا روزه ماته کله روزه به نه نیوله یعنی نفلي روزه چې موږ به ویل چې نبی اسلام هغه نفلي روزې هم نه نیسي. د دې حکمت به وروسته ذکر شي. وما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما نورد نبی علیہ الصلوۃ والسلام استکمل صيام شهر قط الا رمضان. بیمانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پر کړی وی صيام شهر روزه د میاشت یعنی پورا یو میاشت روزه نیولې وی قط هجرته الا رمضان سوا د رمضان د میاشت نه. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د رمضان د میاشت پورا روزه نیولا یعنی ټول میاشت به د روزه و. وما رأيته ما ندی لیدل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا فی شهر اکثر منه صياما فی شعبان په یو میاشت کې چې هغه ډېر روزې نیولې وي مگر بچا کې شعبان کې یا داسې په شهر اکثر منه په یو میاشت کې چې هغه روزې وي د هغه میاشت نه په شعبان او شعبان کې. مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شعبان کې به ډېر روزې نیولې. ولې حدیث نه مسله دار وته چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو رجوع ته مخه کله ډېر روزې به نیولې یعنی په منځ کې به ماتول د روزې نه وو. عائشہ فرمایي موږ به دا فکر وکړو چې دا بخي روزه نه ماتي وي د مسلسل نیس او کله کله به روزه پرېښودله نیول د روزې نفلي به داسې پرېښودل چې موږ وایو چې بخي نبی اسلام روزه نه نیسي. د دې څه حکمت څه وجه ده چې نبی اسلام به کله داسې وجه او حکمت دا ښکاره کېږي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته به کله فرصت میلاو شولو نو په فرصت کې به روزې شروع کړلې داسې روزې چې ډېرې به ونیولې او کله کله به فرصت نه ورته نو بیا به روزې نه نیولې. نو دې نه معلومه شوله دا خبره چې موږ تاسو هم کله کله فرصت دی او عبادت دی او طاعت میلاو شي نو په هغې کې دغه فرصت نه ګټه اخیستل پکار وي یا روزې نیول یا نور داسې عبادتونه کول دا ثابت شو. ځکه د انسان د ژوند دغسې دی کله کله په انسان باندې دومره کارونه زیات شي چې عباداتو ته سړی نه وزګارېږي او کله کله داسې وي چې سړي سره فرصت پیدا شي کارونه نه وي نو بیا د هغې فرصت نه ګټه اخیستل پکار وي. وجه دا ده چې موږ تاسو مخکې یو سفر روان ده د دې ژوند نه وروستنی سفر چې د مرګ نه وروسته دی هغه ډېر سخت مراحل لري. نو د هغې لپاره تیاری پکار وي او تیاری په څه سره په عبادات او طاعاتو سره پکار دی.
بیا بل مسله دا ثابت شوه چې نبی علیه السلام به د شعبان روزې نیولې، شعبان کې به ډېرې روزې نیولې، ټوله میاشت نه نیولې بلکې زیاتې روزې په شعبان کې نیولې. د دې حکمت څه دی؟ حکمت دا دی چې په دې کې اصل کې تعظیم کول دي رمضان د میاشت، رمضان د میاشتې تعظیم دی، دارنګه یو قسم استقبال دی، ځکه وروسته د رمضان میاشت دا ټوله روزې دي، نو د دې نه به مخکې نبي علیه السلام تعظیم د هغې کولو، استقبال به کولو. او بل حکمت دا معلومیږي چې تیاری کول دي، ځان ټریننګ کول دي چاته؟ رمضان ته. یو عبادت چې سړی کوي هغه هر عبادت د هغې نه مخکې یو ټریننګ ته ضرورت دی. لکه سړی جهاد ته ځي، د جهاد نه مخکې سړی ټریننګ کوي، ممارست کوي. نو د دې وجې نه به نبي علیه السلام په شعبان کې روزې نیولې چې سړی ورسره عادت شي. د دې وجې نه د فرائض المنظور نه په بعض اوقاتو کې لکه مثلا ماسپښین کې، سحر کې سنت مخکې شوي دي. د دې څه حکمت دی؟ حکمت هم دا معلومیږي چې دا یو قسم ټریننګ دی دپاره د وروستني لمونځ د فرضو مخکې سنت ګوره مقرر شوي دي. او بل په دې کې علماو دا حکمت هم بیان کړی دی چې مخکې سنت چې دي په دې کې به څه نه څه توجه برابره شي، څه نه څه توجه به برابره شي دپاره د وروستني فرایضو. او که سړی یو په یو مثلا د بازار نه راشي، دکان نه راشي، د کاروبار نه راشي، د کور نه راوځي، په لمانځه ودرېږي، نو توجه دومره نه وي مستقیما. چې مخکې سړی سنت وکړي نو په سنتو کې به لږ غوندې توجه الله ته برابره شي، په فرایضو کې به زیاته توجه برابره شي. نو دا یو قسم ته ممارست شولو. دا مسائل په حدیث کې ثابت شوله. بل حدیث راوړي وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال فرمای امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من شهر 3 ايام. ابي ذر فرمای چې موږ ته امر کړو نبی عليه الصلاه والسلام ان نصوم چې موږ روزه ونیسو من الشهر د میاشتې نه 3 ايام 3 ورځې 13 دیارلسم و14 څوارلسم و15 پنځلسم. یعنې موږ ته نبی علیه السلام دا امر کړی و چې موږ روزې ونیسو د هرې میاشتې نه. په دې حدیث کې نشته، بل حدیث کې داسې راځي اوصاني خلیل ابو هریره فرمایي ما ته خپل دوست دا وصیت کړی دی په 3 شیانو باندې، نه په هغې کې یو د هرې میاشتې نه 3 ورځې روزې نیول دي، 3 ورځې روزې نیول دي. نو هغه 3 ورځې کومې روزې دي؟ 3 ورځې روزې دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم دی. دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم د شرعي میاشتو نه. یعنې کله چې د شرعي میاشتو دیارلسم شي، څوارلسم او پنځلسم، نو په دې کې روزې نیول سنت دي. نو مسله ثابته شوله چې نفلي روزې بهترینې هغه روزې دي چې په دیارلسم او څوارلسم باندې ونیولی شي. او دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته ایام البیض ویلی کېږي. ایام البیض، بیض د بید نه دی، سپینوالي ته ویلی شي. او دې ته هم ایام البیض ځکه ویلی کېږي چې د دې شپه رڼا شوې وي په چس په سپوږمۍ سره. سپوږمۍ چې ماښام راوخېږي نو تر سهاره پورې وي ټوله شپه رڼا وي. بیا د دې فضیلت په بل حدیث کې دا راځي چې یو انسان د هرې میاشتې نه 3 ورځې روزې نیسي، د دې داسې فضیلت دی لکه چې ټول عمر یې روزه نیولې وي، ټول عمر روزه نیول. نو په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلی دی، امر راغلی دی، لیکن امر دپاره دی وجوب نه دی، بلکې امر دپاره دی استحباب دی. او نبی علیه السلام به پخپله دوشنبې او پنجشنبې دا روزه و. صحابه ورته دا ویلي دي. دا په نسبت سره هغې ته اسانه دی، ځکه دا په میاشت کې 3 ورځې راځي، هغه په میاشت کې د 3 نه زیاتې راځي.
د دې هغه ثابت شول فضیلت ثابت شو. بل حدیث راوړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. رسول الله فرمای وی لا يحل حلال ندی للمرأة وزنان پر ان تصوم چغر جونسی وزوجها شاهد او خاوند هغه شاهد حاضر وي یعنی په کور باندې وي الا باذنه مگر په اذن او اجازت د خاوند باندې بزنانا روجي نیسي. زاد ابو داود دا لفظ به کې زیات کړی د غیر رمضان سوا د چانه رمضان نه چې د رمضان روزه او زنانا بغیر د اذن د خاوند نه نیول شي. د دې روزونه مراد هغه نفلي روزي دي چې د رمضان نه سوا وي. اې دینه مسله څه ثابته شوله؟ مسله دا ثابته شوله چې د خاوند حق دا ډېر دی په زنانه باندې تر دې پورې چې شریعت په زنانه باندې دا حرام کړی دی چې هغه د خاوند د اجازت نه بغیر روزي ونیسي. وجه دا ده چې هلته به د خاوند ضرورت وي حاجت به وي ښځې ته او ښځه په حالت د روزي کې وي نو بیا به خپل حاجت نشي پوره کولی. د دې نه معلومه شوله چې د خاوند حق څه وي دا ډېر زیات دی. بیا بله مسله د حدیث نه دا ثابت دی که چېرته یوې زنانه روژه ونیوله بغیر د اذن او د اجازت د خاوند نه نو د دې روژه به څه وي؟ روژه به صحیح وي خو سره د چا نه؟ سره د ګناه نه. بله مسله دا ثابته شوله چې د خاوند حق یا د خاوند حقوق مراتبل په زنانه باندې د واجب او لازم دي. بله مسله دا ده چې موږ او تاسو باید خپل زنانو ته د اجازه ورکړو چې هغوی روجي ونیسي. وجه دا ده چې پخوانۍ زنانه به داسې وي چې هغوی به ډېرې روجې نیولې شریعت ځکه ویلي دي. او زموږ د زمانې زنانه خو داسې دي چې هغوی چېرته روجې نه نیسي. که چېرته نیسي نو دا روجې به کمې روجې وي. نو خاوندانو ته پکار وي چې هغوی ته څه ورکړي؟ اجازت ورکړي چې هغوی عبادت وکړي او بلکې تشویق کړی شي زنانه په نسبت سره نارینه ته. هغوی د دین سره ډېر شوق لري. ما ته چې څومره معلومې شوي دي زما سره ډېرې شاګردانې زنانه دي په نسبت سره نارینه وت. ما ته هلته یو ځای کې دا چا وویلې وي چې زنانه ته ډېر درسونه ښایي. ما وایي چې نارینه شته نه که نه؟ نارینه خو د دنیا حب راخیستي دي، د دنیا شوق او مینې راخیستي دي او زنانه په نسبت سره نارینه ته په هغې کې جذبه د دین عمل په دین باندې دا ډېر وي او زر متاثره کېږي. زه وایم چې انشاءالله زنانه به ډېرې وي چې هغوی روجې نیسي. خاوندان ته باید اجازه ورکړي چې هغوی روجې ونیسي. بیا اذن چې دی اذن د دې مطلب دا نه دی چې زنانه به خامخا ورته وایي چې اجازت د دې چې زه سبا روژه ونیسم. نه، اذن کله داسې وي او کله داسې هم کېدلی شي چې یوه زنانه روژه ونیسي او خاوند په هغې باندې څه عکس العمل ښکاره نه کړي بلکې د هغې ضمناً اجازه وي څه ورته نه وایي نو دا هم اذن او اجازت دی. نور احادیث داسې په دې باب کې راوړي چې په کومو ورځو کې به روژه نیول ناروا وي هغه به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې وایو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته فقاهت او دارنګه پوهه بصیرت په